د خصوصي سکتور استازي وایي اوس مهال په افغانستان کې هر ډول پانګونې ته ښه زمینه برابره شوې. نو دا شرکت چې د څو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي، مسؤلین یې وایي چې په لنډ وخت کې د هیواد په کچه په بیلابیلو سکتورونو لویې پروژې پلي کړي او ښې لاسته راوړنې لري. کابل کې د دغه شرکت د رسمي پرانیست غونډې پر مهال د نودا شرکت رئیس علي شیرزاد وویل دا شرکت په رسمي ډول د سوداګریز فعالیت جواز ترلاسه کړی او تر دې مهاله یې د اسلامي امارت په همکارۍ څو مهمې پروژې بشپړې کړي دي. نودا فعلا دارای 4 لیسانس بین المللی است، دارای 4 جواز داره، یعنی 4 شرکت است. نودا در بخش ساختمانی و انجینری فعالیت دارد، نودا در بخش لوجستیکی فعالیت دارد، نودا در بخش ظرفیت سازی یا کانسلتنسی فعالیت دارد و همچنان نودا اخیراً جواز بخش تجارتی خود را نیز اخذ کرده است. یعنی نودا فعلا دارای 4 جواز ثبت شده در وزارت صنعت و تجارت افغانستان است. د یاد شرکت مسؤلین وایي پلان لري چې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو په ځانګړي ډول د چین او متحده عربي اماراتو په همکارۍ د سیمټو تولید او د لمریز برېښنا سترې پروژې عملي کړي. در بخش‌های مختلف انشاءالله در آینده فعالیت خواهیم داشت و دستاوردهای بزرگ به سرزمین خود با ایجاد و فراهم نمودن زمینه کاری به جوانها و استفاده از تجربه کادرهای سرزمین خواهیم داشت. نظر به شرایط که می‌بینیم افغانستان از خیلی دوره‌های گذشته کده آماده سرمایه گذاری است، چون که خدمات تسهیل دولتی وجود داره، پروژه ها وجود داره، حتی باور کنین پروژه های وجود داره که در دوره جمهوریت هم وجود نداشته و شرایط امنیتی خیلی خوب شده. د دغه شرکت مسؤلینو همدارنګه وویل د مسلکي کارګرو د روزنې او د هغوی د کاري وړتیاو لوړولو لپاره به ځانګړي پروګرامونه پلي کړي.